درنو او قدرمنو مینوالو سلامونه مې قبول کړئ. نن تاسو سره یو داسې ویډیو شریکوم چې په کومه طریقه باندې هلکان جنکو ته نمبر ورکوي او دغسې یو څو ویډیوګانې چې موږ ته یو چاره لېږلي هم دي تاسو سره به یې شریکه کړو. تاسو یې هم دلته وګورئ، تاسو به پوه شئ چې نن سبا کومه بې شرمي شروع ده. دې سره سره دا ویډیوګانې نوره هم تاسو سره داسې شریکوم چې په ټیک ټاک باندې کومې بې شرمیانې نن سبا شروع دي. قدرمنو، نن سبا موبایل استعمال دومره زیات شوی دی چې په کورونو کې ښځې هم استعمالوي، پیغلې جنکۍ هم استعمالوي. د همدې له وجې د هرې جینۍ په ذهن کې دا خبرې وي چې د یو هلک نه نمبر واخلي یا ورسره ګپ شپ ولګوي او دغسې دا سلسله د دوی مخ په وړاندې لاړه شي. نو په همدې وجه باندې موږ ډېرې زیاتې داسې ویډیوګانې ولیدلې چې په هغه ویډیوګانو کې ښکاري چې هلکان جینکو ته نمبر ورکوي او دغه ډېر یو فخریه انداز سره ورکوي. نو موږ به دا ووایو چې یقینا دا ډېره زیاته د شرم خبره ده. په یو مسلمانه معاشره کې داسې کارونه کول بالکل د زغملو نه دي. په دې کې اکثر داسې هم وشي چې همدغسې بیا خلک او جینۍ د کور وتښتي او بیا د هغې انجام هم دغه شي چې یا سر خوري او یا د ټول عمر دپاره ورک شي. بیا په ټیک ټاک باندې هم څه داسې جینکۍ راوتلي دي چې هغوی د دې معاشرې بدنامي کول غواړي، د مسلمانانو د بچو یو داسې غلط تصویر په ذهن کې کېنوي چې هغې سره ماشومان بېلارې شي. ځکه چې د موبایل استعمال بیا د ټیک ټاک استعمال دا خو هر څوک کوي، خو که دا یو پازیټیو طریقې سره وشي، اول خو پکار ده چې خپل بچي او خپله هم د دې نظرونه وساتئ، خو که بیا هم په یو پازیټیو طریقې سره د دې استعمال وشي نو دا به ډېره ښه خبره وي. د دې ویډیو مقصد مې دا و چې تاسو د معاشرې د هغه حالاتو نه خبر کړم چې تاسو تر اوسه نه یې خبر. مننه مو کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله.